تر ټولو مهم په دې پوهنتونونو کې او په د علمي اداراتو کې هغه محصل دي. دا ځوان چې موږ ته وسپارل سي یو امانت دی په غاړه کې مولوي دي. زما په غاړه کې هم امانت دی، د دې رئیس صاحب په غاړه کې هم امانت دی، د استاد په غاړه کې هم امانت دی. د ده ښه تربیه، ښه روزنه، هغه امکانات چې دی اړتیا ورته لري. اوس که دغه کلکه چوکۍ باندې ناست دي، تر دا چوکۍ هغه د لابراتوار هغه د ده د عملي زده کړو دپاره چې کوم لابراتوار غني کول په کار دي، هغه ته ډېره توجه وشي. خیر دی که د دیوال رنګ پاتې سو، هغه دې پاتې سي. یو بل ماشین ته چې اړتیا یې چې هلته استاد په هغه باندې عملیات کړي، دا رنګ دې پاتې سي، هغه ماشین ته دې توجه وشي. الهم فلهم په خپل پیشنهادونو کې ترتیب کړي د نوي کال دپاره چې داسې موږ زه څه کوم، زه وزیر صاحب دې پر ښه چوکۍ نه یم ناست، زما په دفتر کې دې ښه غالۍ نه یې هواره، خو د محصل ضرورت د استاد ضرورت ته حق د اولیت ورکول شي. ځکه دغه میدان او دا پوهنتون و دا څه چې جوړ شوي چې دا خو د محصل او د استاد او د مریض دا پکې هدف دی. نو هغه اساسي هدف ته دې رسیدګي وشي. خو یو شی چې چارو ته ترقي ورکړي، مشکلات حلوي، هغه خپل منځي امانګي ده. یو د بل تایید دی، تشویق دی. یو ملګري چې څومره کار کړی، خیر که 20% غلطي پکښې کړي، ته تشویق کړه چې ماشاءالله ډېر ښه روان یې، جرأت ورکړه